یو واقع را یاد شو ډېر عجیبه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو. حضرت عمر جړل عمر ځینې انسان چې ډېر سخی کنه ډېر زیات سخت مزاجي خلک وایي چې دله به ملا جړه ورځي په خپله زندګۍ خو چې داسې انسان اول جاړي نه او چې بیا جاړي کنه مخلوقات جړی د خپل ځان سره. ابوبکر صدیق صاحب منع کوي ته خو دونه غټ سړی ته جاړې سکې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسم مبارک داسې پروت و. حضرت عمر راغی هغې ته ودرېد. حضرت ابوبکر صدیق ته مه جاړه هلته حالات خراب. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ودرېدو خلکو ته وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نبی علیہ السلام وفات شو. اے خلکو ابوبکر صدیق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کړی دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام وفات شو که تاسو نبی علیہ السلام عبادت کوئ چرته نبی علیہ السلام بالکل عبادت مکه واپس مرتد شي او که تاسو د الله جل شانه عبادت کوئ په الله مرګ ناراضي. حضرت عمر جړل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امنه کوم جاړه ایزو بول نه جاړم زبا ول نه جاړم. داسې مخامخ شو نبی علیہ السلام جسم مبارک تا پروت نبی علیہ السلام جسم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی یا رسول الله بأبي انت وامي یا رسول الله زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام زب استا په جدای ول نه جاړم. لقد كنت تخطب الناس على جذع النخله استا په مسجد نبوي کې یو د کجوري یو تنه و تنه هغه ته وتا ډډه والی او د جمعې خطبه بدوي یا رسول الله. بیا فلما كثر الناس اتخذوا لك منبرا کله چې خلک سیوا شو یا رسول الله نبی صحابه کرام استاد پر یو منبر جوړ کو چې د کله د خپل حجره مبارک نه وروت یا رسول الله. افلما تجاوزت کله چې اغستنه تا کراس کړو دا غین راوړی دي حن ذلك الجزع بفراقك یا رسول الله اغستنی پتا پسې جوړلی او صحابه کرام داغي جړه اوریدل وستا په جدای باندې خو اغستنی اغه ونی جوړلی یا رسول الله اغه تنی جوړلی یا رسول الله زبستا په جدای ونی نه جاړم. حضرت عمر فحن ذلك الجزع بفراقك یا رسول الله اغه تنی پتا پسې جوړلی په مسجد نبوي کې صحابه کرام جړه اوریدل وا فامتك اولى بالحنين اليك یا رسول الله ستا امت خو زیات حقدار دي چې پتا پسې او جوړلی استا په جدای باندې ابي ابي انت وامي یا رسول الله زما مور او پلار دې پتا باندې قرباني نبی کریم صلی الله علیه وسلم ای زما خو پیغمبره ستاسو فضیلت لپاره خدا کافی ده چې ته پیغمبر وي نورم پیغمبرانو نورم انسانان دي اول اغي خطاو کی رست د اغي لپاره الله جل شانه د معافی اعلان. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اغه بوټه اوسکو لاغه نه پس ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. معافی رستوا خطا مخ کوا معافی رستوا خطا مخ کوا او دا سره ټول انسانانو سره کی خطا اول کې معافی رست کی یا رسول الله و زما مور پلار ته پتا باندې قربان شي الله ستا معافی مخ کې ذکر کړي ستا خطا رست ذکر کړي عف الله عنك لما اذنت لهم. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله جل شانو دي ته معافیو کی تاول دي ته داسې وي الله جل شانو ستا خطا رست ذکر کړي او ستا معافی مخ کې ذکر کړي. استاد فضیلت ته پر دا خبره کافی ده یا رسول الله یا رسول الله استاد فضیلت ته پر دا خبره ډیره کافی ده چې الله جل شانو لقد بعثك الله اخر الانبياء الله جل شانو ته اخری پیغمبر را لګله وذكرك اولا او په قران مجید کې لومبه تذکرہ ستا کړي واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم الله جل شانو فرمای کله چې موږ وعده واغسته انبیاء کرامو نه دیغه مضبوطه وعده ومنك واستانه واغسته ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. ته د ټولنا اخري پیغمبر راولې غلي او تذکرہ ست د ټولنا مخکې کې یا رسول الله ستاسو فضیلت لپاره دا خبره کافی ده یا رسول الله. زوستا کم خبره کوم زو پتا پس ولې نه جاړم ستاسو جدای به ولې نه جاړم. الله جل شانو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام راولې غو دعوت یو چلو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام له غصه ورله. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل یا الله رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك. یا الله دا خبيث خلق دي ته تباہ و برباد کې کدي پات شو دا ټول دنیا به خراب کی. کله چې غصه ورله حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام له یا رسول الله خیری کړوي او یا رسول الله حضرت عمر وای زما مور خپل ارته پتا باندې قربان شي تاسو خلکو په احد کې څو کړل
ستا غاښونه زخمی کړه، ستا مخ مبارک زخمی کو، ستا سر مبارک هغه مات کو دی خلکو، او ته بیهوش شوې دی خلکو بیهوش کړ، او ته چې کله په هوش کې رالی فما زدت الا ان قلت اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. تا صرف دا وی چې الله زما دا قوم د هدایت ته او کې وی به خیر دي نه پويږي. حضرت نوح علیہ السلام خیره کړی خپل امت ته چې غوسه ورله، یا رسول الله تا صرف دا وی چې اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. تا سره خلکو په طائف کې څو کړه، تا وی اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. یا رسول الله زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي. الله کا حضرت ابراهیم موسی علیہ السلام ته معجزې ورکړې وي، ان ضربت بعصاك الحجر. الله جل شانه موسی علیہ السلام ته فرمایل چې ته د خپل امصار حواله دا ګټه پیوه، فانفجرت منه 12 عینا، دولس چینی به دین روان شي. یا رسول الله دا څه غټه خبره نه ده چې موسی علیہ السلام په گزار باندې د یو ګټه نه دولس چینی روان شي. فما ذلك بعجب من الماء الذي نبع من بين اصابعك. دا لوی خبره نه و، لوی خبره دا و کله چې ستاد ګوت مبارکونه الله جل شانه چینی روانې کړې. موسی علیہ السلام په امساوالی و د ګټې نه چینی روانې شوی، ستاد ګوت مبارکونه الله جل شانه چینی روانې. یا رسول الله زما مور او پلار دې پتا باندې قرباني. حضرت عمر وای زه پتا پسې ولې نه جاړم، ستا په جدای باندې با زه ولې نه جاړم. حضرت سليمان علیہ السلام له الله تخت ورکړو، هغه له بادشاہت ورکړو په هوا باندې. سليمان علیہ السلام اب ګرځیدو په هوا باندې، غدوها شهر ورواحها شهر، یو میاشه پورې به ګرځیدو په هوا باندې. حضرت سليمان علیہ السلام یو سفر به د میاشو د سليمان علیہ السلام. یا رسول الله سليمان علیہ السلام معجزه و ټیک دا، او فما ذلك بعجب، دا د هغه معجزین زیاته لوی معجزه نو چې الله جل شانو تعالی براق تر کړو چې هغه ته په یو مایکرو سکند کې د مکه مکرمه نه بیت المقدس ته وړي او به د هغه ځای نه واپس خپل بسترې لراوړي. دا هغه نه زیاته لوی معجزه خدا نه ده یا رسول الله. هغه سپیډ ته نه رسي یا رسول الله. نو پتا بس ول نه جاړو یا رسول الله. حضرت عیسی علیہ السلام له الله جل شانو معجزه ورکړو چې مړی به راځوندي کول. یا رسول الله دا ډیره لوی معجزه نه ده، لوی معجزه خو ستاوه چې يهودنه خزي هغه تعالی خوراک راوړو، خوراک دعوت دې لکړو، او هغه کې د چيلي دا ولې اچولو، هغه نه باربیکیو کړو، وستا مخه ته پروت، او هغه کې زهر ملاو کړو ته یا رسول الله. او صحابي هغه خلې ته واچوله، او تا چې یا رسول الله ګوتې ورولې تا ته د هغه چيلي د هغه ولینه आवाज راغله چې یا رسول الله لا تاكلني فانني مسمومه. یا رسول الله ما مخرمه کې زهر ملاو کړی. دا غټه معجزه و یا رسول الله. یا رسول الله زو پتا پس ولې نه جاړم. حضرت نوح علیہ السلام نه نیم سو کال دعوت او چلو، وما امن معه الا قليل، لک سان دا غي سره ایمان راوړو. یا رسول الله تا خو دریش کاله مهنت کړو، الله جل شانو دسه بهترین صحابه کرام جوړ کړل، ځغنه نو دریګه وای چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یا رسول الله په لکه ورځو کې تاسو نه مهنت کو، الله جل شانو دا ابوبکر صدیق غوندګي، حضرت عثمان غوندګي، حضرت علی غوندګي، عشره مبشره غوندګي خلق تیار کړل. یا رسول الله زبول نه جاړم ستا وجودای باندې. هذا ابو بکر صدیق سے منع کو مجاڑا ایسا بولے نہ چاڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ فرمایا یا ایها الرسول، اے زما پیغمبرہ، یا ایها الرسول اے زما لېږلی شویه، لا يحزنک تا دې خفه نه کی، لا يحزنک تا دې غمجن نه کی، الذین هغه خلق یسارعون چې تلوار کوي، تادی کوي فی الکفر په کفر کې، من الذین دا هغې خلقونه قالو چې هغې ووی آمنا مونږ ایمان راوړی بافواههم په خپلو خلو باندې، ولم تؤمن خو ایمان نه دی راوړی قلوبهم د دې زړونو، ومن الذین او بعضې د هغې خلکو نه هادو چې یهودیان دي، سماعون دي ستا خبرې اوري للکذب د دروغو دپاره، سماعون او دي زیات اوریدونکي دي لقوم
هغه قوم ته د رسولو دپاره آخرین چې نور دي لم یأتوک چې تا ته نه دي راغلي یحرفون دی بدلی الکلمه د الله احکامات یحرفون بدلی تغییر کوي الکلمه په کلماتو کې من بعد مواضعه رسته د هغې د ځایونو نه من بعد رسته مواضعه د هغې د مقرر کېدو نه یقولون دی وی ان اوتیتم کچری درکړی شي تاسو ته هذا دغه شان دی فخذوه نو ونیسئ وان لم تؤتوه او کچرتا در نکلی شي تاسو ته دغه شان فاحذروا بیا ځان وساتئ ومن یرید الله ومن او هغه څوک یرید الله چې الله اراده وکړي فتنته د هغه د ګمراهۍ فلن تملکه نو ته طاقت نه لري له د هغه دپاره من الله د الله د طرف نه من الله د الله نه شیئا سسیز شیئا ذره برابر اولئک الذین دا هغه کسان دي لم یرید الله چې الله نه غواړي ان یطهر قلوبهم ان یطهر چې پاک کی قلوبهم د دې زړونه لهم د دې لپاره په دنیا په دنیا کې خزي او رسوایی ده ولهم فی الاخرة عذاب عظیم ولهم د دې لپاره په الاخرة په آخرت کې عذاب دی عظیم لوی الله جل شانو فرمای اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا منافقان او دا يهوديان د دې دا کفر داری تا غمجن نکی دستا خبرې اوري صرف د دې لپاره چې دروغ وسره ملاو کی او ستا خبرې د دې لپاره اوري چې داسې یو قوم ته ورسي چې هغه قوم تا ته راغلی نه دی دې د الله جل شانو احکامات بدلی وروسته د دې نه چې د الله جل شانو احکامات خو مضبوط شي الله جل شانو فرمایي دا دون رزیلان دي چې دی وایي چې تورات په شان حکم کړی ته دی نبی علیہ السلام کو وی منه او کړه ته نه کوي هغه شان نبی ممنه او ځان ته وساته الله فرمایي زه چې د چا د گمراهۍ اراده وکم اے پیغمبره ته هغه د گمراهۍ نه نشي ساتلی بیا الله جل شانو فرمایي د الله اراده دار چې د گمراه خلکو د بدبخت خلکو د هغې زړونه الله پاک نه کي دغه د الله اراده ده د دې لپاره په دنیا کې رسوایي ده او په آخرت کې دې لپاره لوی عذاب دی لومبه خبر الله جل شانو فرمایي یا ایها الرسول اے زما لیگلی شویه اے زما پیغمبره لا يحزنک تا دی غمجن نکی الذین آغا خلق یسارعون فی الکفر چاگی تادی کئی پا کفر کی من الذین یو ڈل اغد من الذین دا آئی کسان قالو چاگی وی آمنا من ایمان راوڑے بی افواہهم بخپل خلو باندی ولم تؤمن قلوبهم خدا اغیز لن ایمان نراوڑی او دویم ڈل ومن الذین دا آئی کسان هادو چی یهودیان دی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی خیبر نمی علاقه ده چې د مدینه منوره په شمال کې واقع ده تقریبا 300 کیلومتره فاصله دا ډېر بهترین علاقه ده زراعت په لحاظ سره زمینداری په ډېر زیاته وه ښه باغونه وو پکې د یهودیانو قلاګانې وې پکې یهودیان پکې اوسېده دا اغي یو سو دا اغي چې کوم معزز خلکو دا په اغي کې یو نارینه او زنانه اغي بدکاری وکړه نو به چې الته تپوس کو نو دا اغي زه يهوديان وته وی چې نبی عليه الصلاه والسلام خواله لاړ شي زمون په تورات کې دا خبره ذکر ده چې کچرته یو سړی زیناو کی او هغه شادي شودی نو هغه به سنساره نه بس دا هغه نه بیا جرمانه والی یا به له مخ تور کی او کوړی به له ور کی دا هغه وجل نشته زموږ په مذهب کې تورات په مذهب کې تاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ شئ ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تورات په شان فیصله وکړه دلته راځي کنه الله جل شانو فرمایي چې یقولون دی وی ان اوتیتم هذا کچری تاسو له درکړې شو دغه شان مسله نو فخذوه بیا دا مسله والی و ان لم تؤتوه او کدسي مسله ته ونکړه دا څنګه چې مونږ وکړه نبی رسول الله تاسو دغه مسله ونکړه نو فاحذروه بیا د پیغمبر نزان وساتئ ځکه دا تورات ته شریعت خلاف کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراله دا يهوديان نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے تاسو کو چې دا یو نارینا او یو زنانا دی شادي شوده دي ودونه کړی دي
دی بدکاری کړی ده د دې څه سزا ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې دی شادي شوده دي. جبرئیل به اوس راشي، حضرت جبرئیل راغی، هغه وی چې دی رجم کوي، په کاڼو باندې ولې سنسار کوي. يهوديان وی دا موږ نه منو، دا زموږ شریعت، دا زموږ تورات شریعت نه دی. زموږ تورات په شریعت کې خدا دی چې مخ په ولا تور کې یا جرمانه ورته ولګي او یا کوړې به ولا ورکی. دا دی دا د دې د رعایت لپاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی تاسو اے يهوديان یو سړی په خپل علاقه کې پیژنئ چې امرد اعور ابيض، چې سپین سړی دی په مخ باندې ویښته نشته او سترګې کږې دي او د هغه ابن سوریه نوم دی. ابن سوریه دا د یهودیانو لوی عالم و، په مخ ته ځمکه باندې د په شان عالم نه و په هغه زمانه کې د یهودیانو. وایي دا پیژنئ او پیژنو. وایي د هغه باره کې هم څه خیال دی؟ وایي هغه بهترین عالم دی زموږ د یهودیانو. وایي که هغه زموږ او ستاسو فیصله وکړي نو څنګه به وي؟ موږ به ومنو، موږ به ومنو. ابن سوریه نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښتو او ته وی ستا دې په هغه ذات باندې قسمی اے ابن سوریه، ستا دې په هغه ذات قسمی کوم چې د موسی علیه السلام لپاره دریاب شلولی و، موسی علیه السلام یې پورې باسلی و، فرعون یې هلاک کړی و، په تاسو باندې من و سلوا هغې رالیږلي و، په تاسو باندې وریځې سورې کړي، د هغه ذات واسطه دله در کومه قسم وخوره چې آیا ستاسو په تورات کې دا نشته چې یو شادي شوده سړی او زنانه چې هغې کله بدکاري وکړي نو هغه به سنګسارې؟ هغه وی بالکل دقه شانتې زموږ په تورات کې لیکلي څنګه چې نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل. نو څه چلو شو؟ فوثبت سفلة اليهود، هغه ناکاره خلک چې کوم په یهودیانو کې هغې ټوپونه شروع کړه چې داسې چلو داسې چلو که زموږ خلاف مسئله وکړه، زموږ خلاف مسئله وکړه، پښتانه وو زما په حق کې به منم او زما په حق کې به نه منم. نو خپل عالم د هغې خلاف فیصله وکړه او څه وي زه ګواهي ورکوم ای نبي علیه الصلاة والسلام دې خبرې چې د الله جل شانو سره څوک شریک نشته او ته د هغې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم الله چې د موسی علیه الصلاة والسلام لپاره دریاب کې لارې ایستې وې، هغې له په دې باندې غوسه ورله. حق کسانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل د جمعات دی دروازې ته کې او سنگسارې کې. دغه فیصله نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله جل شانو فرمای چې دوه قسمه خلق دي په يهوديانو کې. تاسو چې کوم خلق اوسېږي په مدینه منوره کې او هغه ډېر تادی کې په کفر کې هغه دوه قسمه خلق دي. نه مني ستا قرآن او ستا کتاب، انکار ته کوي، کفر ته کوي. هغه څو قسمه کم خلق دي؟ یو هغه خلق چې هغه موږ ایمان راوړې او دې زړونه په ایمان باندې مطمئن نه دي، منافقان. او یو يهوديان چې تا ته راغلي دي او سبانی او سهیلې لټي چې دا مسلې بدلې کی. نه پوهېږي زما په دې خبرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې دا انکار دي تا په غم کې وانه چي دا دومره رزیلان دي. الله جل شانه فرمای چې دې چې ستا کومې خبرې اوري خپ توجه اوري و دې لپاره اوري چې ستا دا خبرې بار ویسي او دروغ سره ملاو کی، او د دې لپاره ستا دا خبرې اوري چې نور خلق په گمراه کی. دغه الله جل شانه فرمای دا داسې بدترین قوم دی، دې کار دا دی یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، د مخکې نه دې کار دا دی تر اوسه پورې دي يهوديانو او دې منافقانو چې دا الله جل شانه کتاب دی بدلی. ګوره نه د حنطه جوړ کړو د ګناه د بخشش د هغې په ځای سوي خدای موږ له غنم راکړي. الله جل شانه ته فرمایل ما ته سجده وکړې او دې ټوکې شروع کړې په سجدې پسې. دا دې کار دی د یهودو او د منافقانو. الله جل شانه فرمایي چې د الله جل شانه احکامات هغه بدلی. دا دونه رزیلان دي چې دې سوي یو بل ته که نبي علیه السلام د تورات په شان فیصله وکړه ویلې او که داسې ونه وي نو بیا یې مال او ځان ته وساتئ دې پیغمبر نه. الله جل شانه فرمایي ما د دې د ګمراهۍ اراده کړې. ګمراهي دا مطلب دی چې سمه لار هغه انسان پرېږدي او په غلطه روان شي، دې ته ګمراهي. الله جل شانه فرمایي زه چې د کم انسان د ګمراهۍ اراده وکړم د چا پلار هغه ځای نشي راوستی. ای نبی علیه الصلوۃ والسلام زه چې د چا دپاره دا اراده زما خوښه ده چې دې ګمراه شي، ای پیغمبر ستا سره هم دا طاقت نشته چې په سمه لاره یې راوړي. ستا کار صرف دا دی خبرې کوه، بیان کوه، تقریر کوه. زه چې څوک ګمراه کوم بس هغه ګمراه دي.
سمې لارې ته راولم بس هغه زه په سمه لاره کړم. ښه بیا الله جل شانو فرمای دا هغه خلک دي، دا يهوديان او منافقان چې الله نه غواړي چې دې زړونه ز پاک کم ایمان ته برابر کم. ښه د دې لپاره په دنیا کې رسوایی ده، آخرت هم تباہ ده. په دنیا کې دي يهوديان او منافقان رسوایی ده چې الله جل شانو دې هغه رازونه را بار کړو نبی عليه السلام مسلمانانو ته خود او تر نن ورځې پورې په هغه باندې دا لعنت وریږي، تر موږ هم په لعنت وایو. د سوال الله سبحانه کې په څونه خلکو لعنت ویلي، الله فرشتي په لعنت وی، الله په لعنت وی. د دین بل غټ رسوایی شته، د دین بل غټ ذلت شته، د دین بل غټ ذلت څه خیبر قلای ته واغسته وته وی زئی استاسو په الله جل شانو پزما کې استاسو زینشت ځان لزه وګوره. الله جل شانو فرمایي دا د دنیا د آخرت په ولز تباہ او برباد کوم څه عذاب بوله ورکم. یا ایها الرسول ای زما پیغمبره لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، تا دې غمجن نکی دې خلکو هغه تیزی په کفر کې من الذين لا اي کسانونه قالوا چې دی وی آمنا ایمان راوړې بیا فاهم بخپل خلو باندې ولم تؤمن قلوبهم، و دې زړونه هغه ایمان والنه دي. ومن الذين هادوا او دا هغه خلکو چې يهوديان دي سمعون للكذب، سمعون استا خبره علي استا خبره خاوري خل الكذب د دې د پاره چې دروغ وسره ملو کی او سمعون ډیر زیات اوریدونکو دي خبر لره ولقوم اخرين دي قوم د پاره هغه قوم لم ياتوک چې هغه ته لعنه دی راغله د دې د پاره يحرفون الكلمه من بعد مواضعه چې د الله جل شانو احکامات بدل کی. یقولون دی وی ان اوتیتم هذا که پیغمبر تاسو د فیصله وکړه فخذوه نوایله وان لم تؤتوه که داسې فیصله ونکړه نو فاحذروا بیا د پیغمبر نزانو ساته. الله فرمایي ومن يرد الله او د چا د پاره چې الله اراده کی فتنته داغه د گمراهی داغه د بیلاری کېدو فلن تملکا نو چرتم ته مالک نشي جوړې، چرتم ستا طاقت نشي کېدی پیغمبره له داغه د پاره من الله د الله نشي ان ذره برابر، مطلب چې الله گمراه کېته ذره برابر په هدایت پلار نش راوست. دا مطلب اولئک الذین دا کسان دي لم يرد الله چې الله نه غواړي اي طاهر قلوبهم چې دي زونه الله پاک کې لهم فی الدنيا خزي، دې د پر په دنیا کې رسوایی ده، ولهم د دې پر په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب ده.